سلامونه زامین یوسفزی تاسو ټولو ته هرکلی وایم. د افغانستان یو ډیر مشهور ټیک ټاکر جنرال موبین طالبانو گرفتار کو 18 میاشتې قید یې پې خېجولی دی. دا یې ولې گرفتار کو؟ د دې پر شا باندې اهم وجوهات څه دي؟ نو هغه ټول ستاسو سره ایکسپلین کوم په دې ویډیو کې، خو ویډیو خامخا تر اخره پورې وګورئ او که تاسو په دې چینل نوي یئ نو هم خامخا تاسو ته دغه ریکویسټ کوو چې دا سبسکرایب کړئ. پښتو ژبه کې به تاسو له موږه اهم معلومات راوړو. په افغانستان کې څنګه چې تاسو ته پته ده چې اوس د طالبانو حکومت دی او جنرال موبین دا څوک و؟ په سوشل میډیا باندې خو دا ډېر مشهور و. د به د پاکستان خلاف ډېر غلط بیانونه ورکول، خاص کر د پاکستان د پوځ خلاف به د ډېرې سپکې خبرې کولې، ډېره سپکه لهجه به د استعمالوله. اوس دا طالبانو ولې گرفتار کو؟ نو یو وجه د دې پر شا باندې دا ښودلی کېږي چې دی د پاکستان او د افغانستان ترمنځ چې کوم تعلقات دي په هغې کې هم دی یو خڼ و او ده به همیشه داسې سپکه لهجه استعمالوله، داسې سپک الفاظ به ده استعمالول د پاکستان په خلاف باندې، د پاکستان پر ضد باندې، د پاکستان د پوځ پر ضد باندې به ده همیشه سپکې خبرې کولې او دا کوشش به یې کولو چې د ده کمپین فالورز وو چې د هغوی په ذهن کې دا د پاکستان نه، د پاکستان د پښتنو نه یو قسم نفرت پیدا کړي د دواړو ملکونو ترمنځ. د ده په وجه باندې د ده د سپکې لهجې، د منفي لهجې په استعمال په وجه باندې هم یو قسم د دواړو ملکونو هغه تعلقات او اړیکې چې وې په هغې کې یو خنډ د پیدا کولو. یوه وجه دا ښودلی شي، خو بله مهمه وجه چې کومه ده نو هغه دا ده چې دی په طالبانو کې دننه د پټ په پټه داسې یو کمپین شروع کړی او د ده سره یو د ده ملګری عباس ستانکزی هم و. عباس ستانکزی هم د طالبانو د حکومت هغه حصه ده، هغه برخه ده چې څو میاشتې مخکې په ده باندې هم طالبانو الزامات داسې عاید کړي او بیا یې د ده د نیولو او د قید کولو کوشش کولو، خو دی بیا د افغانستان نه بهر ته ووتو. اوس نامعلومه ده چې آیا دی په کوم ځای کې ژوند کوي. مختلفې ذرایع خبرې کوي، څوک وایي چې دوبۍ کې دی، څوک وایي چې یو ځای دی، څوک وایي چې قطر کې دی. خو دا عباس ستانکزی چې څنګه طالبانو په ده باندې الزامات ولګول چې دی هم د طالبانو پر شا باندې د طالبانو په خلاف باندې کار کوي، دغه شانته په جنرال موبین هم دغه الزامات لګولي دي او دا یې ویلي دي چې یاره په افغانستان کې دننه د طالبانو د حکومت نه بغاوت کولو او د پټ په پټه داسې کوشش کولو چې د طالبانو کوم موجوده حکومت دی چې د هغې مشر سربراهي چې کومه ده هغه شیخ هیبت الله کوي. نو دی د شیخ هیبت الله د پالیسیانو خلاف په خاصه توګه باندې ریسنټلی چې په افغانستان کې کومې د شیخ هیبت الله کومې پالیسیانې دي، لکه هلته کې په افغانستان کې چې کومې زنانه دي هغې ته د تعلیم حق نه ورکولی کېږي، زنانه د کور نه بهر ته نشي راوتی. نو دا ویل کېږي چې دی د دې پالیسیانو د دې قسم سختو کنزرویټیو ټایپ پالیسیانو دی خلاف و او د پټ په پټه په طالبانو کې داسې کسان کتل چې د ده سره ملګري شي او دی د طالبانو د حکومت چې کوم دی د هغې خاتمه وکړي او دوی یو نوی حکومت یا یو نوی کمپین داسې شروع کړي چې په افغانستان کې یو انقلاب راولي. په دې وجه باندې امارت اسلامي په دې باندې دغه قید وخېجولو او دا اوس د طالبانو په قید کې دی، 18 میاشتې قید پې ختلی دی. اوس مخې ته ګورو چې آیا څه کېږي په دغه قید کې، څه کمی راځي، چونکې ډېر زیات اوږد قید یې پې خېجولی دی او دومره زیات اوږد قید چې کوم دی دا هم یو قسم یو غیر اخلاقي رویه ده، داسې نه ده پکار. خو البته په میډیا چې کوم معلومات ریسنټلی راځي نو هغه دا دي چې جنرال موبین باندې دغه الزامات دي، دغه تورونه پې لګېدلي دي او د دې په وجه باندې دی ګرفتار شو. د نورو معلوماتو دپاره زموږ سره اوسئ، موږ به وخت تر وخته تاسو له صحیح معلومات او خبرونه راوړو. تاسو کولی شئ چې دا چینل سبسکرایب کړئ او خامخا خپل فیډبیک موږ له راکئ. آیا جنرال موبین په دغه وجه نیولی دی؟ نور څه وجوهات کیدی شي؟ څه وجه کیدی شي؟ تاسو کولی شئ چې خامخا خپل خیالات، احساسات موږ سره شریک کړئ.